کله چې اغوی اغا د دریاب په بله غاړه وموندو هغې عیسی ته وویل استازه ته کله دلته راغلی؟ عیسی جواب ورکړ زه تاسو ته رښتیا وایم چې تاسو زما تالاش په دې وجه نه کوئ چې تاسو نښې وکتلې بلکې ځکه چې تاسو روټۍ وخوړله او لوږه مو ختمه شوه د داسې خوراک دپاره خواري مه کوئ چې ختمیږي بلکې د هغې روټۍ دپاره خواري کوئ چې تر ابده پاتې کیږي او کم به چې ابن آدم تاسو له درکي ځکه چې هم په هغه باندې خدای پلار خپل مهر لګولی دی. بیا هغې هغه ته وویل چې موږ له څه کول پکار دي چې د خدای پاک د رضا کارونه وکړو. عیسی جواب ورکړ چې د خدای پاک د رضا کار دا دی چې په هغه چا ایمان راوړئ چې هغه رالیږلی دی. نو هغې هغه ته وویل نو ته موږ ته کومه معجزه ښکاره کړې چې موږ یې ووینو او په تا ایمان راوړو؟ ته څه کار کولی شي؟ لکه چې زموږ پلار نیکه په صحرا کې من وخوړل. صحیفې فرمایي چې موسی هم هغې له د اسمان نه من ورکړه چې ویې خوري. بیا عیسی جواب ورکړ زه تاسو ته رښتیا وایم چې دا موسی نه و چې تاسو له د اسمان نه من درکړل بلکې دا زما پلار دی چې تاسو له د اسمان نه حقیقي روټۍ درکوي ځکه چې د خدای پاک روټۍ هغه ده چې د اسمان نه راکوزیږي او دنیا ته ژوندون ورکوي. نو هغې هغه ته وویل مالکه موږ ته دغه روټۍ همیشه راکوه. عیسی هغې ته وفرمایل زه د ژوندون روټۍ یم. څوک چې ما له راځي هغه به هیڅکله نه وږي کېږي او څوک چې په ما ایمان راوړي هغه به هیڅکله نه تږي کېږي. خو ما تاسو ته وفرمایل چې تاسو زه لیدلی یم او بیا هم په ما ایمان نه راوړئ. هر څوک چې پلار ما ته حواله کړي هغه به ما له راشي او څوک چې ما له راشي هغه به زه هیڅکله ونه شړم ځکه چې زه د اسمان نه د خپلې رضا پوره کولو دپاره نه یم راکوز شوی بلکې د هغه د رضا پوره کولو دپاره چا چې زه رالیږلی یم او دا د هغه رضا ده چا چې زه رالیږلی یم. زه هغه ټولو نه یو هم روک نه کم څه چې هغه ما له راکړي دي بلکې د قیامت په ورځې راپاسوم ځکه چې دا زما د پلار مرضي ده چې هر څوک چې زوی وویني او په هغه ایمان راوړي هغه به د ابدي ژوندون خاوند شي او زه به هغې د قیامت په ورځ بیا راپاسوم. په دې یهودیان د هغه په هکله وغورېدل ځکه چې هغه وفرمایل چې زه هغه روټۍ یم چې د اسمان نه راکوزه شوې ده. هغې وویل ولې دا عیسی د یوسف زوی نه دی چې موږ یې مور او پلار پیژنو؟ نو بیا څنګه هغه وایي چې زه د اسمان نه راکوز شوی یم؟ نو عیسی جواب ورکړ چې په خپلو کې مه غورېږئ څوک هم ماله تر هغې نشي راتلی تر څو چې هغه پلار چې زه یې رالیږلی یم هغه ما ته راونه لیږي او زه به هغه د قیامت په ورځ راپاسوم. دا د نبیانو په صحیفو کې لیکلي شوي دي چې هغې ټولو ته به خدای پاک تعلیم ورکړي. هر هغه څوک چې د پلار اوري او د هغه نه یې زده کوي هغه ما له راځي. هیچا پلار نه دی لیدلی بغیر د هغه نه چې د خدای پاک د طرفه دی. صرف هغه پلار لیدلی دی. زه تاسو ته رښتیا وایم څوک چې ایمان راوړي هغه د تل ژوندون خاوند دی. زه د ژوندون روټۍ یم. ستاسو پلار نیکونو په صحرا کې من وخوړل خو هغې مړه شول. دا هغه روټۍ ده چې د اسمان نه راغلې ده. نو چې څوک دا روټۍ وخوري هغه به نه مري. زه د ژوندون روټۍ یم چې د اسمان نه راکوزه شوې ده. څوک چې دا روټۍ وخوري هغه به تل ژوندی وي او کومه روټۍ چې زه د دنیا د ژوندون دپاره ورکوم هغه زما بدن دی.